د انسان تختونې په تور نیول شوی طالب قمندان له بنده خوشي شو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د انسان تختونې په تور نیول شوی طالب قمندان له بنده خوشي شو. یو شمېر طالبان چارواکي وایي چې په دوی یو قمندان مخدوم عالم چې د انسان تختونې په تور نیول شوی و بیرته خوشي شوی دی. د طالبان غړو قمندانان صلاح الدین ایوبي رسنیو ته ویلي چې د مخدوم عالم د ده په بندګړیتوب د طالبان له استخباراتو ریاست خوشي شوی دی. هغه زیاته کړې چې نوموړی سره د فاریاب د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبان د امنیې پخوانی نیول شوی قمندان قاري اسماعیل هم بیرته خوشي شوی دی. د ویلي ده چې ښاغلی مخدوم عالم د تیر 1400 کال د جدي میاشتې په 22 نیټه د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې ونیول شو. د نوموړي له نیولو وروسته د افغانستان شمال په ځانګړي ډول فاریاب کې د پراخ اعتراضونه هم وشوي وو. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګاني په هغه وخت کې د نوموړي د نیولو په اړه ویلي وو چې قمندان عالم د انسان تختونې په ځینو قضیو کې لاس درلود. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.